بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر احمد فرید سوری د اطوار داخله ناروغیو متخصص یم. اوس مهال په سیدال ملجوي روغتون کې خپله دنده سرته رسوم. غوښتل مې په یو موضوع باندې بحث ولرو چې هغه د ماشومانو اړوند موضوع ده. البته په لویانو کې هم رامنځته کېږي، خو موږ غواړو چې په ماشومانو باندې بحث ولرو چې هغه عبارت له هایپوتایرویډیزم څخه ده. نو په تېرو څو ورځو کې تقریبا زما کتنځای ته 3 له 4 ماشومانو داسې مراجعه کړې وله چې په دې ناروغۍ باندې اخته ول. نو ښه مې دا وګڼله چې د عامو خلکو تر اذهانو پورې دا ورسوو چې که چېرته د کومه کورنۍ کې داسې یو ماشوم لیدل کېږي چې په دغو ناروغیو باندې اخته وي، باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي تر څو پورې د دې ماشوم صحیح درملنه وشي. ځکه دا ناروغي پخپله یو دایمي معیوبیت یا یو عصبي معیوبیت رامنځته کوي چې دا بیا قابل د تداوي نه ده. راځو د دې ناروغۍ په اړه باندې چې د عامو خلکو لپاره چې په اصطلاح باندې په ډېر عادي ژبه سره ووایو، دا یوه داسې ناروغي ده چې خپله کله چې د تایراید غده په صحیح شکل سره کار ونه کوي دغه ناروغي رامنځته کېږي چې عبارت له هایپوتایرویډیزم څخه ده. دغه ناروغي په هرو 3000 الی 4000 ماشومانو کې یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته وي. د دې ناروغۍ اسباب مختلف دي چې په اسباب باندې خبرې نه کوو او راځو هغه کلینیکي نښو نښانو ته چې هغه ډېر مهم دي د عامو خلکو لپاره تر څو پورې عام خلک په دې باندې پوه شي چې که چېرته داسې ماشوم په کورنۍ کې لیدل کېږي باید ډاکټر ته ورسول شي او د دې صحیح درملنه وشي. هغه نښې نښانې چې په ماشوم کې رامنځته کېږي، یعنې ماشوم که چېرته نوی له مور څخه زېږېږي کېدای شي په اولو شپو کې دغه ماشومان دغه نښې نښانې ونه لري. کېدای شي د ژوند له څو ورځو وروسته کېدای شي ځینې نښې نښانې رامنځته کړي چې هغه ماشوم کېدای شي کم خوراک ولري، یعنې اشتها به یې ډېره کمه وي، ماشوم به غټه راوتلې ژبه ولري، دوامداره قبضیت به ولري، امکان دی ولري چې د نو د برخې چوره ولري، پړسېدلی نس به ولري. د دې ماشومانو قد به کوچنی وي، همدارنګه له دې سره په څنګ کې وچ یخ پوستکی به ولري. دغه نښې نښانې که چېرته په کومه کورنۍ کې کوم ماشوم کې لیدل کېږي باید ډاکټر ته مراجعه وکوي تر څو پورې د دې ناروغۍ په اړه باندې تصمیم ونیسېږي. تشخیص د دې ناروغۍ په همدغو کلینیکي نښو نښانو جمع د وینې په ټسټو سره کېږي. تداوی د ډاکټر مربوط ده چې ډاکټر خپله تصمیم نیسي. اختلاطات د دې ناروغۍ چې دي، اختلاطات د دې تر ټولو 2 عمده اختلاطات چې هغه ذهني او عصبي معیوبیت رامنځته کوي، یعنې ذهني وروستوالی رامنځته کوي. که چېرته په وخت سره تشخیص نه شي امکان دی ولري چې دا یو دایمي معیوبیت رامنځته کړي. انظار یا پایلې د دې ناروغۍ که چېرته وایي په وخت سره تشخیص او درملنه یې وشي د دې ناروغۍ ممکن دا ماشومان یو عادي ژوند ولري، او که چېرته په وخت سره تشخیص ونه شي هماغه دایمي معیوبیت رامنځته کوي. مننه.